زما عزتمندو نن درته یو ډیره خاص او ډیره عظیم الشانه وظیفه بیانوم. دومره اثر کوونکې او دومره عالی شانه وظیفه ده چې د ستاسو په ژوند کې کم حاجتونه وي، په ژوند کې مو کم مرادونه وي، څه قسمه رکاوټونه وي، څه قسمه پریشانی وي، الله رب العزت به مو دغه حاجتونه چې ناممکنه حاجتونه وي او د غټ نه غټ حاجتونه وي، ستاسو کم قسم له مرادونه، ستاسو کم قسم له مقاصد وي، الله جل شانه به د ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. د ستاسو کم مقاصد او خواهشات وي، الله جل شانه به تاسو ته په هغه کې کامیابی عطا فرما کی. دغه مشکلات، دغه پریشانی، دغه رکاوټونه او دغه تکالیف دا به ټول الله جل شانه ختم کی. بس صرف د الله جل شانه په ذات باندې کامل یقین او کامل برواسه سره د وظیفه کول پکار دي. ان شاء الله تعالی د دې وظیفې چې کوم حیران کن او معجزاتی کمالات دي دا به تاسو په خپل باندې محسوس کړئ. زما عزتمندو دا نن وظیفه ډیره با کمال او ازموده وظیفه ده چې د چا حاجتونه نه پوره کیږي. هغوی هم نن دا عظیم الشان وظیفه داسې وظیفه چې مجرب وظیفه ده، تجربه پریکړې شوې دي، ضروري وکړي ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د ستاسو حاجتونه پوره کړي چې هغه تاسو ته ناممکن ښکاریږي. د ستاسو په سوچ کې، تصور کې، وهم او ګمان کې به هم دا خبره نه راځي چې آیا زما به هم د حاجتونه پوره شي، آیا ما ته به په خپلو مقاصدو کې کامیابی ملو شي. لہذا زما عزتمندو ضرور به ضرور به تاسو ته کامیابی ملاویږي او ستاسو حاجتونه به پوره کیږي. او چې ستاسو کم مشکلات دي، کم پریشانی دي، د ستاسو په سوچ او تصور کې به هم ناراضي، الله جل شانه مو دغه غټ نه غټ مشکلات او پریشانی ختم کړي وي. تاسو په بیمارو کې، مصائبو کې، تکالیفو کې راګیر یې، یا تاسو غریبانان یې، د رزق تنگسیا مودا، د مال او دولت په تنگسیا کې تاسو راګیر یې، خفګانونو او پریشانو کې تاسو راګیر یې. نو زما عزتمندو دا نننه وظیفه چې عالی شان عظیم الشان وظیفه ده هم د تاسو د پاره ده، ضرور تاسو دا وظیفه وکړئ. زما عزتمندو صرف او صرف د الله جل شانه په ذات باندې کامل بروسه او یقین ساتل پکار دي. بل په هیڅ چا باندې هم تاسو یقین مساتئ، صرف د الله جل شانه په ذات باندې تاسو کامل بروسه او یقین ساتئ. زما عزتمندو دا مونږه چې کومې وظیفې کو یا دا کومه وظیفه چې نن مونږه کو دا صرف د الله جل شانه سره د نږدې کېدو یو وسیله ده، د الله جل شانه سره د مینې او محبت د قرب او د نزدېکت حاصلولو صرف یو وسیله او طریقه ده. په دې سره زمونږ الله جل شانه سره صرف نزدېکت حاصلېږي چې زمونږ او استاد تعلق الله جل شانه سره مضبوط شي. د الله جل شانه په اسماء مبارکه سره مونږ دا وظیفه وکړو ان شاء الله تعالی الله جل شانه به ضرور زمونږ مدد فرمایي. لہذا زما عزتمندو مونږ ته پکار دي چې په هر حالت کې، په هر لمحه کې، په هر ځای کې الله جل شانه یادو، په هر حالت کې الله جل شانه ته فریاد او عاجزی کو، او هر حالت کې زمونږ الله جل شانه یاد وي، زمونږ نه هیر نه وي. داسې نه چې په مونږ باندې غم راشي، تکلیف را باندې راشي، بیماری را باندې راشي، مصیبت را باندې راشي او مونږ بیا الله جل شانه نه دعاګانې غواړو، الله جل شانه ته چغې وهو، د الله جل شانه نه بیا سوالونه کو. او چې کله په مونږ باندې بیا خوشاله راشي، صحت مونږ ته ملو شي، مالداری مونږ ته ملو شي او مونږ خوشاله یو، نو بیا زمونږ الله جل شانه هیر وي. نو زما عزتمندو مونږ په هر حالت کې، په هر وخت کې، په هر ځای کې به د الله جل شانه نه دعاګانې غواړو او منت او زاری وکړو. زمونږ دعاګانې به الله جل شانه ضرور قبلوي. خو زما عزتمندو که چېرې مونږ وظیفه کوو،
مونږ د الله جل شانه نه دعاګانې غواړو نو د هغې نه مخکې خپل ځان طرف ته لږه توجه کول پکار دي چې آیا زه 15 واړه وخت مونځ پابندۍ سره کوم او که نه کوم، آیا د قرآن شریف تلاوت زه کوم او که نه کوم، آیا دا زه چې څه خورم دا زه د حلال خورم یا د حرام خورم. دغه رنګ زما عزتمندو دا سوچ وکړئ چې آیا زه بل مسلمان ته تکلیف ورکوم او که نه، ځکه چې زما عزتمندو دا د اخلاقو نه خلاف دي. په حدیث شریف کې راځي چې کامل مسلمان هغه دی چې بل مسلمان داغه د لاس او د جبې د تکلیف نه محفوظ وي. نو زما عزتمند مونږ ته پکار دي چې بل مسلمان سره مونږه ښېګړه وکړو، مینه او محبت ورسره وکړو، دا نه چې بل مسلمان مونږه تنګو، هغه پریشانه کوو، هغه ته خیري او کنځلې کوو او هغه ته مونږه بدې رضې ویناګانې کوو. زما عزتمندو که چېرې داسې قسمه حالات وي چې الله جل شانه د ستاسو نه ناراضه وي نو بیا به تاسو دعاګانې هم غواړئ نه به قبلیږي، نوافل او منځونه به کوئ هم به نه قبلیږي، وظایف به کوئ او هم به نه قبلیږي. لہذا زما عزتمندو د دې هر څه خیال ساتل پکار دي. به هر حال زما عزتمندو دا نن چې زه تاسو ته کومه وظیفه بیانوم دا ډیره اسانه وظیفه ده او ډیره مختصره وظیفه ده. دا وظیفه د یا ذل جلال والاکرام ډیره مجربه او عظیم الشانه وظیفه ده. زما عزتمندو بعضې زمونږ وروڼه خویندې دا خبره کوي چې یاره ما خو وظیفه وکړه خو زما کارو نه شو او دې بل کس وکړه د هغه کارو شو. نو زما عزتمندو تاسو یو ځله په خپله زندګۍ باندې په خپل ځان باندې نظر واچوئ چې آیا زه چېرته په داسې بدعملۍ کې خو مبتلا نه یم چې د هغې د وجې نه الله جل شانه زما نه خفه دی، زما عبادتونه نه قبلوي، زما دعاګانې نه قبلوي او زما په وظایفو کې اثرات نشته. لہذا زما عزتمندو ډیر په خیال سره خپل زندگی تیرول پکار وي چې د الله جل شانه د خوشاله او د راضیوالي کارونه مونږه وکړو. او زما عزتمندو راځم وظیفه تر ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مولا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله ولا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ لیکئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. زما عزتمندو ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان نور خلق الفاظ منشن کې ولیکئ د دې لپاره چې مال حوصله افزایی ملاويږي او نور ډېر خلق وظایف تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو دا وظیفه د یا ذل جلال والاکرام ډیره مختصره او آسان ترینه وظیفه ده. د یوې ورځې وظیفه ده خو که چېرې 3 ورځې تاسو په مخه باندې روزانه دا عمل وکړو نو فایده به ډیره زیاته وي. طریقه کار زما عزتمندو دا دی چې کله تاسو منځ کو سحر منځ وي یا د ماسپښین وي یا د مازیګر وي یا د ماښام وي یا د ماسخوتن وي یا د تهجد منځ وي، کله چې تاسو منځ کو نو ورپسې به سجده ولګوئ. په دغه سجده کې به تاسو دا وظیفه کوئ. د ټولو نه پیله به اول تاسو 3 پیرې درود شریف ولولئ. کله چې مو درود شریف ولوستو نو بیا به یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام دا به 21 مرتبه 21 پیرې به تاسو ولولئ او په آخره کې بیا 3 پیرې درود شریف ولولئ او هم په دغه سجده کې به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ چې ستاسو کم مقصد وي کم خواهش وي د هغې د پوره کېدو دپاره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. لہذا زما عزتمندو ډیره بهترینه مجرب وظیفه ده، په خپل هم وکئ او د صدقه جاری په نیت سره شیر کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.